نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه بحوالة كنز العمال. قدرمن عزتمن الله مو زمون سره د قرآن د سنت او د سلفو کامل اتباع نصیب کا. د ملت مشران، د حکومتونو مشران او د صاحب اقتدار د هغوی سره دغسې شفقت، ترحم، مهرباني ضرور ده چې په رعیت باندې او په ما تحت خلقو باندې وکړي. نو ځکه امت به د خپل امیر سره د خپل پادشاه سره به محبت کوي او خو اوس داسې وخت راغلی چې ټول خلک دا کوشش کوي چې د هر چا په باره کې هغه په دروغ وي او که په فریب وي او که په رښتیا وي، خو چې یو سړی مجرم او ګناهګار ثابت کړي، ستر پرده پې نه راولي، ترحم او شفقت پې نه کوي، ځکه خو دغه امت د تباهۍ سره د ذلت سره مخامخ دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس په اسلام کې اول خلیفه دی، اول پادشاه دی. هغه څه فرمایي؟ لو لم اجد للسارق، که چېرته زه مونده نه کړم، پیدا نه کړم د غل دپاره، والزاني د زناکار دپاره، وشارب الخمر او د سکون کې د شرابو لره، او د سکون کې د شرابو لره بل څه زه پیدا نه کړم چې دوی پې پټ کړم، الا ثوبي، مګر صرف زما د غاړې جامې وي، لأحببتو، نو زه خوښوم، زما خوښه ده، ان استره علیه، چې پټ کړمه په دغې جامې باندې، چې پټ کړم ده لره علیه په دغې جامې، په دې خپله جامه یې پټ کړم. څه مطلب دی؟ چې زه کوشش دا وکړم چې د غل غلا پټه شي، د زناکار زنا پټه شي، د سکون کې د شرابو سکل پټ شي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ دا د دې خبرې چې د شفقت په رعیت، د ترحم او د مهربانۍ په رعیت او خلق د عذاب نه بچ کېدل، خلق د مشکلاتو نه بچ کېدل. کوشش دا کوو چې دا خلق دوی ښکاره نه شي، د دوی دغه ځکه د دې شیانو د غلا ښکاره کېدل، د زنا ښکاره کېدل، د شرابو ښکاره څکل، دا خو حد لري، لاس خو جدل لري، دا خو د زنا په صورت کې یا 100 دورې لري، 100 قمچینې، یا سانګسار لري په کاڼو وژل، د سکون کې د شرابو 80 دورې لري.
نو کوشش یې دا کوو چې دوی باندې پرده راوستل شي او د دغې عذابونو نه بچ شي. الله اکبر کبیرا. دومره لوی شفقت او ترحم په خپل امت باندې، په خپل رعیت باندې. هغه بیله خبره ده چې غل په خپله څو کرت اقرار وکړي او زناکار په خپله اقرار وکړي، سکونکی د شرابو په خپله اقرار وکړي، په خپله خوښه، په خپله خوښه، یا شهیدان پې تېر شي، ښه موثوق او عادل شهیدان او ګواهان پې تېر شي او د قضا کې ثابت شي، نو د هغې نه پس بیا دا حد جاري کول فرض دي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په مشرانو کې، په رعیت کې دغه ترحم و شفقت او مهرباني په مجرم باندې پیدا کړي چې کوشش ونه کړو د هغوی د جرمونو د ښکاره کولو. که مجرم وي او که مجرم نه وي، خو کوشش وکړو چې هغه په باره کې د مشکل پیدا کولو کوشش ونه کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.